السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم اختر حسین خټک د پروګرام چراټ لمن سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، نن زموږ سره په دې چراټ لمن کې د درون حکم علما موجود دی چې د فن په دنیا کې یو ډېر لوی او لوړ مقام لري او د ښکلي شخصیت سره سره د یو ښکلي حواس مالک هم دی. ښاغلی ظفر اقرار صاحب. ظفر اقرار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر جان، خوشحاله اوسئ او مننه کوم ستاسو. دا راته ووایئ ظفر اقرار صاحب چې تاسو زموږ د سیمې ته راغلی، په څه سلسله کې تاسو نن راغلي د خیر؟ نن خو زموږ یو ملګری دی شعیب، نو هغوی داسې د موسیقۍ یو غونډه جوړه کړې وه، نو دا نننی راتګ زما هغه سلسله کې د خبرو نه پس او بیا موږ د موسیقۍ هغه نشست هغه به کوو. او دلته مخکې هم زه راغلی یم پروګرامونو ته، داسې ستاسو غوندې خواږه انډیوالان لرم ډېر، او خدای دې قدر وکړي، ما سره ډېره مینه او ډېر محبت کوي. تاسو خو د دې نه مخکې هم د 3 پروګرامونو ته راغلي وئ او ډېر وخت نه دلته ځئ راځئ، نو تاسو څنګه محسوسوئ چې تاسو د خټکنامې ته راشئ نو دا خلک در باندې څنګه لګي، څه مینه درکوي که نه، څنګه خلک؟ یاره ښکلي خلک دي، ښکلي خلک دي. ګوره داسې چې زموږ هغه خلک خوښي چې لکه موسیقۍ صرف اوري نه که نه، چې هغه ستا شاعري م اوري، تاله دا دم درکوي، داسې چې دا مړه مړه درته ناستي هغه خلک بیا خوند نه کوي که نه چې میوزیک ورته کې. نو د دې ځای خلک چې دي نو هغه ژوندي خلک دی موسیقۍ سره بالکل. ته چې ورته څه وخت موسیقي وایې یا یو سندره وایې نو دی تا سره په هغې کې شامل اوسېږي. نو زه د نورو خلکو په نسبت دلته چې کله راشم، یو خو دا دی چې زما تګ راتګ هم شته، د ملګرو سره ملاقاتونه او دا سلسلې هم کېږي، نو خوشحالېږم دلته چې کومه داسې غونډه وي. زه راغلی یم، بیا به هم راځم او بیا به هم راځم. تاسو ته خو پته چې زه ډېر وړوکی وم چې زه به راتلم دلته. دا راته ووایئ چې تاسو نن سبا څه نوي ګانې کړي دي؟ ما په یو کال مخکې یو سندره ویلې وه د مسافرۍ، هغه تاسو به هم یقینا چې اورېدلي، ګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي. دا سندره راغلې وه یو کال مخکې. اوس زما یو بله یو ویډیو راغلی ده، اوس خو هغه د کیسټونو هغه کار لږ ختم شوی دی که نه، نو اوس دا یو ویډیو زه کوم او زما بله یو ویډیو راغلی دې کال کې، ازغي په ما پرزو کوي او ګلستان اخلي. او خوشبخته یم چې هغه په یو میاشت کې 10 لکو خلکو د فیسبوک په پاڼه کتلي وه. دا درناوی زه یوازې خپل نه ګڼم، دا د ژبې ته درناوی دی، دا د پښتو موسیقۍ کامیابي ده چې زموږ سندرې خلک اوري او خوښوي. یقینا تاسو خو به دا ګانې چې کومه ووایئ دا خو به واقعي چې ډېره ښکلې، ما خو لا تر اوسه پورې نه ده اورېدلي، اوس کله به راغلي، خو دا ګرانو سعودي ته مزه دا خو واقعي چې ډېره ښکلې او ډېره کامیابه چې لیدلې وه. خو دا راته ووایه چې ظفر اقرار وایي چې تاسو په دې دومره وخت کې ښکلې ښکلې ګانې وویلې او ډېرې کمې ګانې وایې، خو په ځای باندې وایې، نو دا راته وایي چې تاسو پکې د خپلې خوښې کم یو کلام دی؟ اختر جانه، زما خو یو خو هر هغه سندره چې ما ویلي یا زما خوښه یي، ځکه چې زما خوښه نه نو زه یې ویمه نه. یو خو دا خبره شوه، بله دا دی چې زما په اول البم کې یو غزل راغلی، په محبت کې دومره زور ما نه و لیدلی چې سپینوي د سترګو تور ما نه و لیدلی. نو دا غزل مې ډېر زیات خوښ په دې دی چې زه یم زه ډېرې غزلې مو ویم، خو دې غزل ما له یو پهچان را کړی دی. دا اولنی البم و زما په 2003 کې دا ریلیز شوی او دې زما د ولس سره یو پیژنګلي جوړه کړې ده. نو دا غزل مې ډېر زیات، او بل هر یو غزل چې ما ویلي هغه زما خوښ. ډېره مننه ظفر اقرار صاحب چې تاسو موږ ته قیمتي وخت راکړلو، ستاسو ډېره مننه. ستاسو نه مننه کوم، ډېره مننه چې تاسو سره مې څو خبرې وکړې او زما مینوال به زما د حال احوال نه هم خبر شوي، نو ستاسو هم ډېره مننه. ګرانو قدرمنو، درنګ ساعت کې به د موسیقۍ پروګرام شروع کېږي، هغه به هم درته ښیم. یو خبره اخر کې کومه چې که چېرې ستاسو دا پروګرام د چراټ لمن خوښېږي نو موږ ته ضرور فیډبیک راکوئ او موږ ته خپلې رایې ضرور رالېږئ چې زموږ د پروګرام نور هم ښایسته شي. نو ستاسو به زه ډېره مننه کوم. تر دې ته به پورې همدومره، د الله په امان. د چراټ لمن د پیس ملګري چې ویلي دا کوم وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي او هلته سپرلي نشته دی، هلته ځواني ځلېږي. وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي، هلته سپرلي نشته دی، هلته ځواني ځلېږي. ګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي، هلته سپرلي نشته دی، هلته ځواني ځلېږي، هلته سپرلي
Altyazı